امرالله صالح ومنله چې امریکا افغانستان سره دوکه او چلو کړو وایي غوړې وعدې به یې موږ ته راکولي او پټه یارانه له طالبانو سره به او ده. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د جمهوریت نظام لومړي مرستیال امرالله صالح د افغانستان پر وړاندې د امریکا دوګوني سیاست په اړه نیوکه کړې او ویلي دي چې هیڅ مو باور نه کاوه چې امریکا او ناټو دروغ وایي او زموږ وګړو ته چل ورکوي. ښاغلی صالح یو روسي رسنۍ سره مرکه کې امریکا او اروپایي ټولنه د افغانستان افغانانو پر وړاندې ملامت کړې او زیاته کړې ده چې پخوانیو شریکانو افغانستان طالبانو ته وسپاره. د ښاغلي صالح په وینا افغانستان کې نن ورځ تر ټولو لوی لوبغاړي امریکا او اروپایي ټولنې دي. هغوی تر ټولو ډېرې پیسې طالبانو ته ورکوي او د افغانستان فضاله هم د امریکا تر کنټرول لاندې ده او بې پیلوټه الوتکې دایما هلته الوتنې کوي. د نوموړي په باور افغانستان نن ورځ د نړۍ اصلي خبرونه نه جوړوي. طالبانو له سیاسي اړخه افغانستان تجزیه کړی او هیڅوک داسې احساس نه کوي چې د طالبانو رژیم پورې دې اړوند وي. صالح د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې هوکړه توطیه ګڼلې او ویلي دي چې دا هوکړه د طالبانو او لویدیځوالو ترمنځ اړیکې تنظیموي او له دې معاملې د خپلو اړیکو لپاره کار اخلي. هغه افغانستان سره د امریکا مرستو ته په اشارې ویلي باور مې نشي چې امریکا د هره اونۍ 40 میلیونه ډالر چې طالبانو ته ورکوي هغه د بشري مرستې وي. که امریکا غوښتي چې نړۍ کې کچه انساني ناورینونو ته د پای ټکی کېږدي نو ولې همدا اندازه پیسې د نړۍ بېوزلو هېوادونو ته نه ورکوي. امرالله صالح د هغې پوښتنې ځواب کې چې ولې د نړیوالو قوتونو او جمهوري نظام 20 کلنه مبارزه طالبانو ته په ماتې پای ته ورسېده وویل امریکا او ناټو چې افغانستان ته راغلل ویل طالبان به هیڅکله راونه ګرځي ترهګر بیا نه راګرځي د ښځو حقونه به تر پښو لاندې نشي. موږ پر دغو دروغو باور وکړ. موږ دا هیر کړي وه چې طالبان د 2000 لومړي کال سپټمبر له 11 وړاندې د امریکا ملګري وو. موږ پر امریکایانو باور وکړ او دا زموږ لویه تېروتنه شوه. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.